للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نن سبا ټوله دنیا د زړه په سکون او په اطمینان پسې ګرځي. انسانانو سره هر شی شته خو خوشحالي ورسره نشته دی. ټول خلک پریشان دي. چاته د یو سیس په باره کې پریشانی ده، چاته د بل سیس په باره کې پریشانی ده. هر انسان دا سوچ کوي چې ماته به دا سکون څنګه ملاویږي. ډیر خلک د دې لپاره ډیر قیمتي او درانه فیسونه ورکوي. ډاکټرانو ته ځي، د نفسیاتو ډاکټران، د دماغو ډاکټران. چاته د ډپریشن بیماری ده، چاته ټینشن لګېدلی دی، ګولۍ خوري د نشې او قسمه قسم دوایانې استعمالوي دې دپاره چې دا زمونږ دا بیماری ښه شي، پریشانیم کمه شي. ډیر خلک داسې هم دي چې هغه د خپل انتهایی جهالت او ناپوهۍ د لاسه ژوند کې تنګ شي نو د غلطو ملګرو خواته ورشي. هغه ملګري چې هغه لوفران دي، غلطو مجلسونو والا دي، نشو تماشو والا دي، نو چې دی ورته وایي زه پریشان یم، هغه ورته وایي یاره لږه نشه وکړه ستا پریشاني به ختمه شي. او دا انسان چونکې دی خو په دین پوهېږي نه، د نیکانو خلکو مجلس کې چېرته ناست نه وي، د دغه غلطو ملګرو د لاسه دی بیا په نشو راواوړي او دا خپل ذهن کې داسې وایي چې ګینې زه دا نشه شروع کړم نو زما دا پریشانی به ختمه شي. حالانکې دی د تباهۍ په یو بله دروازه باندې ورننوځي. یو عمري پریشانی، یو عمري یو بل مرض هغه دته ولګېږي. دا څومره چې ښکلي ښکلي ځوانان تاسو به د پېښور کې د پلونو د لاندې ګورئ، د پټلۍ سره غاړو ته پراته دي، په دې فوټپاتونو باندې پراته دي، او دا ځواني ځان له خاورې ایرې کړله، او دا پوډر، آیس، افیون، نورې نشې دا استعمالۍ لګیا دي، او د هغې هغه صحتونه یې تباه کړه، هغه ښایسته ښایسته رنګونه یې خراب تراب شو، خاورې ایرې شو. نه ورله څوک رشته ورکوي، نه ورسره څوک غم خادي کوي، نه ورسره څوک تعلق ساتي، او نه ورته څوک په درون نظر باندې ګوري. د دې ځوانانو دا ځوانانې ولې تباه شوې؟ دا ځوانان ولې داسې خاورې ایرې شو؟ د دې وجه دا ده چې دوی هغه لاره اختیاره نه کړه کومه لاره چې د دوی پریشانی ختموي، د دوی زړه ته راحت او سکون او خوشحالي ورکوي. او هغه د خوشحالۍ لاره د الله رب العالمین کتاب دی، قرآن مجید دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین بار بار د قرآن طرف ته ترغیب ورکړی دی، او د قرآن کریم په صفت کې یو صفت الله دا ذکر کړی دی چې وبشرا للمؤمنین، دا د مؤمنانو لپاره یو زیری دی. دا قرآن د مؤمنانو لپاره یو خوشحالي ده. او بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي په دې قرآن خوشحالي وکړئ، په دې خوشحاله شئ. دا د خوشحالۍ، د زړه د سکون، د اطمینان، د چین، د راحت یو عجیبه نسخه ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ای زما نبی دې خلکو ته ووایه خوشحالي غواړئ، سکون غواړئ، رحمت غواړئ،
قل وتوي نبي بفضل الله دا الله بفضل ورحمته او دا الله برحمت چاگه دا الله کتاب دے او دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسالت فبذلك فليفرحوا پدی خوشحال شي پدی قرآن خوشحال شي د خپل خوب نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث او داغي په سنت باندې عمل کول باندې خوشاله شي د خوشالۍ لار هو خیر مما یجمعون دا چې د الله کتاب دی دا علم دی دا ذکر دا د قرآن په مجلس کې ناسته ده دا ډیر غوره سیز دی د هغې نه چې دا خلک را جمع کوي د دنیا خلک مختلف سرمایي دولتونه د دنیا آسایشونه دا را جمع کوي لګیا دی د ټولو نه بهترینه جمع هغه انسان وکړله چې هغه د الله رب العالمین کتاب زده الحمدلله تاسو دا څومره دا ټول مسجد ډک دی زموږ دا مدرسه ډکه ده الحمدلله تاسو ټول طلبا خوش قسمته یې ستاسو په شان واړه واړه ماشومان دي تاسو لاړ شئ زموږ په دې ښار کې په دې پېښور کې د مصریانو سره شاګردي نه کوي تاسو ته کوي که نه کوي دا لاسونه یې تور دا جامې څښا دا مخونه په دې موبلینو باندې او په دې ګریسو باندې او په دې د ګاډو په دې څښا ګندګۍ باندې تک تور او ګندا او جامې څښا په څښا ګرمي وي تکلیف وي په ژمي کې سخته یخني وي او دومره تکلیف په ځان باندې تیری ولی چې کور کې غربت دی یا بل مجبوری ده او د هغې د لاسه هغوی لګیا دی مزدورۍ نه کوي په بازارونو کې او تاسو مور پلار د الله د کتاب دپاره د علم دپاره د قرآن حدیث د زده کړې دپاره دې مدارسو ته الحمدلله رالیږي سهار نه سکول ته لاړ شئ او چې کله بیا ماسپخین د سکول نه واپسي وکئ بیا الحمدلله دلته راشئ دې مدرسې ته دا ښکلي ښکلي استادان دا قاریان صاحبان الحمدلله دا تاسو ته ناست دي د مسجد دا پاک ماحول دا په ګرمۍ کې راته ښکلي پکي لګېدلي دا بجلي لګېدلې دا د ملایکو ماحول او دا په ژمي کې درته کارپېټې غوړېدلې او ښه مزېدار ګرم او د عزت هغه په سپینه جامه کې ناست دی الحمدلله او ستاسو والدین په تاسو خرچې کوي او د الله رب العالمین دین هم در باندې زده کوي او د دنیا تعلیم هم در باندې زده کوي په دې باندې خوشحاله شئ تاسو وګورئ هغه ماشومانو ته چې په دې بازارونو کې ګرځي شاپرې خرڅوي وګورئ هغه ماشومانو ته چې هغه کدي خیالي په دې بازار کې ګرځي او په وږي پخکړي په یو شکور کې اچولي او یو کس ته ګاډي ته ودرېږي وي وږی واخله او کله په یو شکور کې یا په یو لوښي کې نور څیزونه ایښي او یو ګاډي ته ودرېږي وي دا ماما دا واخله دا واخله تاسو دغو خلکو ته وګورئ د دین عبرت واخلئ نو د الله شکر به ادا کړئ چې الله رب العالمین د دې تکلیفونو نه تاسو بچ کړي ستاسو والدین په ځان تکلیف تیروي مزدوري کوي محنت کوي منډه ترړوي دې دپاره چې دا زما بچې د دنیا تعلیم هم وکړي دا زندگی د سهولت شي او د الله کتاب هم زده کړي قرآن زده کړي حدیث زده کړي مسنون دعاګانې به زده کړي عقیده د توحید به زده کړي او مونځ به زده کړي عبادت به کوي بندگی به کوي دا به زما دپاره کامیابي شي او د والدینو دپاره دا غټه ګټه ده لوی زیری د هغه والدینو دپاره خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی او انشاءالله زموږ ښکلی ګمان دی چې ستاسو مور پلار په دې والدینو کې داخل دي انشاءالله تعالی خپل والدینو ته دعا ډیره کوئ کله چې مونځ کوئ کله چې د خپل کلاس تقریبا د 2 بجو نه تاسو دلته راشئ دې مدرسې ته او زموږ په دې مدرسه کې تاسو ماښام پورې ناست یې الحمدلله دا حفظ کوئ لګیا یې لږ په ګنټو ګنټو قرآن تاسو ووایئ تاسو حساب هم نشئ کولی چې څومره حروف ستاسو د دې ژبې نه راووته او په یو حرف لس نیکۍ کاونټ کېږي جمع کېږي درته لګیا دي تاسو ته اندازه هم نه لګي چې ستاسو روزانه د آخرت خزانې ته څومره نیکۍ روانې دي
او په دې ټولو نیکو کې در سره مور او پلار شریک دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې یو انسان کله مړ شي دا عملونه ختم شي ځکه مرګ نه بعد خو څوک عمل نشي کولی که لاس خپې سترګې غوږونه هغه قوتونه اعضا کار پرېږدي بیا دومره بېوسه شي چې نور خلک راځي غسل وله ورکوي وایي مړی ولمبوئ نور خلک راځي کفن ورله ورکوي نور خلک راځي او په کټ کې واچوي په اوږو کې جنازګاه ته ویسي بیا یې په اوږه کې بیا قبرستان ته ویسي بیا یې راواخلي دا هغه جنازې د کټ نه قبر ته کوز کې بیا پې خاورې راواړئ دا دومره بېوسه شي د انسان په دغه ورځ چې دا د ده نه ساه خیږي زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دې نه بعد دی کوم عمل نشي کولی اذا مات ابن آدم دا الله نبی فرمایي کله چې دا د ادم بچی مړ شي انقطع عنه عمله د ده عمل منقطع شي ختم شي د ده عمل بیا نور ودرېږي خو یو څو خوش قسمته دي دې حدیث کې 3 ذکر دي الا من 3 مگر یو 3 داسې خوش قسمته دي په دې کائناتو کې چې دا د مرګ نه بعد هم د دوی د اجر او د ثواب هغه میټر جاری دی سبحان الله یو پکې هغه کس دی الا من صدقه جاریه هغه کس ثواب نه ودرېږي په مرګم چې چا صدقه جاریه کړې صدقه جاریه څه ده مثلا مسجد جوړ کړی مدرسه جوړه کړی دا وګوري دا زمونږ دا مخکې هغه زوړ مسجد او بیا دا 2 چته ودرېدلو 3 چته پورې بیا ورسره موږ دا ځمکه واخسته بیا دا چتونه ودرېدل دا د مسلمانانو دې کې څه کړی تعاون چا چې دې مسجد کې دې مدرسه کې مال لګولی دا صدقه جاریه دې ته صدقه جاریه وایي چا په یو مدرسه کې ځان باندې ماهانه مقرر کړي چې دا به زه ورکوم چې یو استاذ تنخواه په دې باندې وشي د دې استاذ په ذریعه باندې چې څومره شاګردان تیاریږي دا چې څوک صدقه ورکوي دې مدارسو مساجدو ته د ده پکې پوره حصه ده دې به سبا مړي خو دا صدقه جاریه د ده روانه ده د ده په مال باندې دا مدارس روانو دا مساجد روانو دا د قرآن طلبا او د قرآن استاذان او قاریان او علما تیارېدل نبی علیہ السلام فرمایي یو دا صدقه جاریه چې څوک وکړي او دویم نبی علیہ السلام فرمایي او ولد صالح يدعو له بل نیک اولاد دی چې مور پلار راولګي او د بچو صحیح تربیت وکړي دین پې زده کړي قرآن پې زده کړي حدیث پې زده کړي او دا مور پلار سبا مړی او دا بچی به په دعاګانو کې یادوي ستاسو والدین که سبا وفات شي یا د چا وفات شوي دي او هغوی دا غوښته چې دا بچی موږ قرآن حدیث په ده زده کړو نو دغه مور پلار ته د مرګ نه بعد هم اجر څه دی ور روان دی د بچی په نیک عمل کې د والدینو حصه یو حدیث کې راځي ډېر ناشنا حدیث دی د خوشحالۍ خاص کر د هغه مور پلار دپاره چې د بچو صحیح تربیت او د الله دین نه او د الله کتاب پې زده کوي نورې خبرې خو پاتې دي جیدادونه پاتې شو د خلکو قارون نه غټې غټې خزانې پاتې شو فرعون او نمرود نه بادشاهي پاتې شو شعیب علیه السلام قوم سرمایهدار او سرمایې پاتې شو د عادیانو غټ غټ بدنونه او ختم ثمودیان چې صنعتکارو ارسه ختم نن نوم هم نشان هم نشته خو کوم څیز چې وروستو پاتې کېږي الباقیات الصالحات هغه دا نیک اعمال دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په جنت کې به یو مؤمن بنده چې کله د خپلې مرتبې او انعامات وګوري دته به الله رب العالمین دا خبره ور محسوس کوي چې دا ای بنده ستا د فلانی فلانی عمل بدله ده خوشحالیږي بچو دا مې هغه حج دا مې هغه عمره دا مې هغه ذکرونه دا مې هغه د جمع منځونه دا مې تلاوتونه دا مې اذکار دا مې صدقې دا مې ښایسته اخلاق دا مې هغه د بیمار تپوس دا مې هغه د مشرانو عزت او اکرام دا مې هغه د مور پلار هغه خدمت ټول اجرونه ورته میلاویږي نو دی به بعضې مرتبې وګوري په دې جنت کې چې د ده به پکې دا فکر او دا ذهن کار نه کوي چې دا اوچتې مرتبې او دا عجیب نعمتونه دا زما د کم عمل بدله ده ما کم داسې یو عمل کړی دی چې دا بدله ما ته راکړی شوې ده او دا دومره اوچتې مرتبې او دا دومره لوی عزتونه راکړی شوي دي نو دی به د الله نه تپوس وکړي دا زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم دا بنده مؤمن به د چا نه تپوس وکړي د الله ته به یا الله
دا چې کوم نعمتونه دي دا بعضې دا خو زما زه انکار وکړو چې دا زما د هغه نیکو اعمالو بدله وه خو دا بعضې مراتب داسې دي او انعامات چې په دې باندې پوه نه شومه چې دا زما د کم عمل بدله ده او ماله دا مرتبې د کم ځای نه راکړی شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی به ورته وفرمایي دا مراتب تعالی درکړی شو باستغفار ولدک لک الله اکبر ستا بچی به ته په دعا کې یادولې ستا هغه نیک بچی چې تا په قرآن زده کړی و مونځ دې ورته زده کړی و د علماو خدمت کې دې کېنولی و د جمعو خطبو له به دې د ځان سره بوتلو درسونو کې به دې کېنولو چې د ده عقیده جوړه شي د ده اخلاق جوړ شي دا عبادت زده کړي دا زما بچی د الله بندګي وکړي تلاوت وکړي ذکر وکړي علم وکړي خپل الله وپېژني خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم وپېژني خپل دین وپېژني حلال حرام وپېژني 24 ګنټې زندګي د شریعت مطابق دا زما بچی تیره کړي ستا هغه فکر چې دی ستا بچي چې کوم تربیت واخسته هغه تا ته دعاګانې کولې دا د هغه بچي د دعاګانو بدلي دي چې تا ته میلاوی شي الله دا څومره اوچته مرتبه ده حاجي صاحب دلته راشه حاجي صاحب محترم ته کرسۍ پرېږده دلته راشه خیر دی دا دلته راشه نو دا د دې والدینو مرتبې ستاسو د وجې نه اوچتېږي تاسو که دا غواړئ چې د خپل مور پلار سره ښه وکئ طلبا واورئ دا د الله کتاب صحیح زده کوي روزانه وایي او هر مونځ نه بعد او قرآن چې کله ووایي 100 ګنټې تاسو مسلسل لګئ په دې کلاس کې ناست دا یو کلاس تاسو الحمدلله د دې ماسپښین نه تر د ماښام پورې ماښام نه بعد ماسخوتن پورې زمونږ بیا بل کلاس بیا بل کلاس هم سټارټ یا هغه شاته مسجد ټول ډکي الحمدلله دا ټول طلبا په کار دا چې قرآن ووایي کله چوټي کېږي منډې مه وهئ چوټي چې وشي منډې مه وهئ بلکې څه کوئ چې قرآن دې بند که یو 2-3 منټه یو 4 منټه 5 منټه دعا وغواړه ځان ته هم دعا وکړه خپل استادانو ته دعا وکړه او خاص کر مور پلار ته دې دعا وکړه مدرسې ته دعا وکړه او ټول امت مسلمه په دعا کې یاد کا څومره مسلمانان زمونږ ورونه دي خویندې دي د مسلمانانو ملکونه دي په تکلیف کې دي دا دعا وکړه ځکه تا ډېر غټ عمل وکړ قرآن دې ولوست قرآن نه بعد دعا وغواړه ځان له دعا وغواړئ خپله جتونه کور کې دي بیماري ده ګاونډ کې بیماري ده په رشته دارو کې دي بیماري ده څوک په بل تکلیف کې دی څوک په بل مشکل کې دی ستاسو دعاګانې الله رب العالمین قبلوي ځکه تاسو واړه یې د ګناه نه پاک یې الحمدلله او بیا قرآن والا یې د پاسه پیلا قرآن وایې د الله کتاب په دې نرۍ ژبه په دې تنکي بدن د الله کتاب وایې زه اکثر کور کې هم دا وایم کله کله دا ګرمي ډېره شي که نه باران نه کېږي زه ورته یم دې ماشومانو ته ووایه چې دې دعا وکړي موږ نه خو بیا هم ګناهونه کېږي کله غیبتونه کوو کله چا سره کینې کوو کله حسد او کله راکې یو مرض کله بل مرض په موږ کې مرضونه دي خو دا بچي چې دي دا ډېر پاکو زړونو والا دي دوی نه حسد پیژني نه دوکه پیژني نه فراډ پیژني نه چې کوم دی نور هغه موږ کې چې کومې نخرې پیښې دي دا دوی نه پیژني دوی پاک دي چې دا دعا وکړي الله رب العالمین ته لاس اوچت کړي دي وړو وړو ماشومانو دعاګانې الله رب العالمین قبلوي نو تاسو ته زه خصوصا دا وایم بچیه تاسو چې کله هم چوټي کېدله قرآن بندوئ د قرآن چې چوټي کېږي بند شو منډې مه وهئ هغې نه مخکې چې تاسو د مسجد نه مدرسې نه وځئ هغې نه مخکې یو څو منټه دعا وغواړئ صحیح ده که نه انشاءالله دعا به غواړئ که نه په زوره ووایئ انشاءالله نه په زوره ووایئ بیا په زوره ووایئ ښه ټول به انشاءالله تعالی دعا غواړئ چاته به دعا کوئ ځان ته به هم کوئ استادانو ته مور پلار ته مدرسې ته او ټولو مسلمانانو ته به دعا کوئ که نه انشاءالله تعالی دا اهتمام به کوئ تاسو بل دا ده چې د الله رب العالمین کتاب ته کله ناست دی نو د قرآن به ډېر ادب کوئ موږ ته په مدرسه کې زموږ استادانو ویلې وایي دا کومه تخته چې ستاسو مخې ته پرته ده دا د لرګي دا ساده تخته نه ده یا ستاسو مخې ته د پلاسټک دا دغه پراته دي دا کورونه غوندې قرآن چې پرېږدئ دا رحیلونه غوندې موږ ته به استادانو ویلې چې دا تش پروت دي دا لرګی دا تخته چې دا تاسو په کتاب ږدئ بخاري پرېږدئ مسلم ترمذي ابو داود ابن ماجه نسایي دا حدیثو کتابونه یا قرآن په دې تش تخته باندې مخ په نه اړوئ
د دې تشه تختیبا بې ادبي به کوئ علامه که علامه د دې بې ادبي به هم نه کوئ تاسو به احترام کوئ د استاد احترام د مدرسې احترام د قرآن احترام بلکې دا قرآن چې پرېږدئ د دې رحیل احترام به هم کوئ کوشش به تاسو دا کوئ چې مسجد کې تاسو نه د مسجد د مدرسې بې ادبي ونه شي د دې خیال ساتئ ګند پروت دی په خپلې راواخله بار یې وباسي صفایي وکړه تا ته پته نه شیشه خیره نه ده المارۍ خیره نه دي یا اودسونو ځای کې څه ګند دی د دې صفایي وکوئ تاسو په خپله کوئ په دې باندې الله رب العالمین تاسو ته اجر درکوي او څوک چې د طالب علمۍ په دور کې ادب ناکي څومره چې په تاسو کې ادب و دومره به تاسو اوچتو مرتبو ته رسېږئ او موږ ډېر کتلي دي تاسو ته به بیا دا زما خبره وروستو را یادېږي زموږ په دور کې چې زموږ سره ملګري وو داسې ملګري چې ذهنونه یې ډېر تیز وو سبق به ورته ډېر زر یادېده استاد به چې ایله کتاب بند کړو سبق به ختم شو دته به بیا یاد شوی و بیا تکرار به هم نه کوو خو بې ادبي به پکې وه استادانو پورې به یې خندل کله به د استادانو پیښې کولې کله به ورپسې خبرې کولې هغه اوچتو ذهنونو والا هلکان الله تعالی د علم نه څه کړه محروم یې کړه د علم نه څه شو محروم شو اوس د هغوی درسونه نشته هغوی په نورو کارونو کې مصروف شو او کوم هلکان که په سبق کې ذهن کمزوری خو چې ادب والا نن هغوی لوی علما دي نن هغوی لوی مدرسې چلی نن هغوی خطیبان دي نن هغوی ځای په ځای خلک غواړي د بیانونو دپاره شیخ صاحب هلته راشه پروګرام دی شیخ صاحب دلته راشه بیان دی شیخ صاحب دلته راشه موږ ته نصیحت وکړه شیخ صاحب دلته راشه موږ ته درس وکړه اوس ګارېږي نه الله ورله عزتونه ورکړه دا کومو علماو ته چې الله رب العالمین عزت ورکړو په دعوت کې استعمالوي درسونه کوي بیانونه کوي خطبې کوي او خلک ترې فایدې اخلي دې علماو د خپلو استادانو ادب کړی دی د خپلې مدرسې ادب یې کړی دی د خپل کتاب یې ادب کړی دی خپل استاد ته په دروند نظر کتلی دي د خپل عالم او د خپل استاد لپاره سپلای سمې کړي دي د هغه پیزار چې کوم دی په لاس کې ګرځولی یاد ساتئ چې کله هم تاسو د خپل استادانو احترام وکړو بیا د مور پلار احترام د مور پلار ادب د مور پلار په مخ کې تیزه خبره مه کوه د خبرې جواب مه ورکوه که هر څومره سخته خبره درته مور پلار وکړي جواب به نه ورکوه ځکه مور پلار موږ سره دشمني کوي که مینه کوي مینه کوي محبت کوي مور پلار که راته سخته خبره هم کوي هغه کې زموږ ستاسو تربیت پروت وي هغې کې زموږ یو خیر او فایده پرته مور پلار ته به کلمه د اف هم نه وي دا قرآن تاسو حفظ کوئ په سورة الاسراء کې تاسو د آیت لوستی دی ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما الله فرمایي دی مور پلار ته د اف هم مه وایه او مه یې رټه سخته لهجه کې ورسره خبرې مه کوه وقل لهما قولا کریم مور او پلار سره د عزت خبرې کوه مور پلار سره د ادب خبرې کوه درته وایي سودا راوړم داسې مه وایه چې نه یې راوړم ورته بالکل جی راوړم یې راکړه بلکې که بل ته یې ووایي ته را مخکې شه چې زه یې راوړم ما ته راکړه زه یې راوړم د مور پلار دعا چې چا اخیستې ده هغه اوچتو مرتبو ته رسېدلی دا یاد ساتي او ما د یو عالم باره کې پړاوول وایي د دې حرم په امامانو کې یو امام دی الله علم چې کم یو دی اوس ما نه نوم یې هېر دی چېرته ورانې وایي کوو او مور ورته وایي هغه زمونږ ښځې خو خیرې کوي که نه الله دې تباه کوه الله دې ټرک لاندې کوه الله دې داسې او هغه عرب دي هوښیار دي وایي مور ورته ویلی چې الله تعالی دې د حرم امام کا ته نه سمېږي نو هغه وایي انټروی کې دا ویلي وایي ما ته مې چې مور دا خبره وکړه الله دې د حرم امام کا وایي الله تعالی هغه دې نن زه د حرم امام ګرځولی د مور پلار په دعاګانو باندې انسانان ډېر اوچتېږي تاسو به د مور پلار بې ادبي نه کوئ ډېر احترام به کوئ کور ته په سلام داخلېږئ چې شیطان داخل نشي دې کور ته د کور چې کومه دعا ده د ننوتو هغه وایې په هغه دعا باندې ور داخلېږئ اللهم اني اسألك خير المخرج وخير اللهم اني اسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا دعا وایي کور ته چې داخلېږئ او چې کله روزین دعا وایي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي دا دعا وایي بیا د کور نه روزئ ډېر برکات دي به دې کې ډېر فواید دي به دې کې
او الحمدلله دلته خو یوازې تاسو حفظ نه کوئ دا قاریان صاحبان استادان چې کوم دي حفظ درته ښیي الحمدلله مسنون دعاګانې درته ښیي چې په احادیثو کې کوم راغلي داري موقع عقیده درته ښیي لګیا دی او مسنون مونځ دا درته ښیي لګیا دی احادیث درته ښیي سره د ترجمې نو دا څومره یو د کمال خبره ده اکثر مدرسې تاسو وګورئ د حفظ صرف حفظ پکې ښودلی کېږي صرف ناظره نورې خبرې پکې نه او تاسو ته الحمدلله محفوظات کتاب در سره دی صرف حفظ نه دی ستاسو حفظ سره سره عقیده زده کوئ دعاګانې زده کوئ او مسنون اذکار او ورسره چې کوم دی احادیث زده کوئ سره د ترجمې نه دا څومره اوچته خبره ده نو د قرآن سره سره تاسو علم هم یادوئ په دې کم عمرۍ کې الحمدلله ډېر کله ته زموږ میلمانه راشي ملګري راشي چېرته یا بهر نه ناشنا خلک راشي زموږ د مسجد مدرسې ته او دلته زموږ یو طالب علم ودرېږي تلاوت وکړي یو کس بل حدیث ووایي هغه بل مسنون دعا ووایي هغه بل سوال جواب وکړي سوال جواب ستاسو کتاب کې دی د عقیدې چې دې سوال څه جواب دی نو هغه چې کوم ناشنا کسان راشي هم حیران شي متاثر شي چې ماشاءالله څومره ښکلی تربیت روان دې وجې نه زه تاسو ته بار بار دا خبره مخکې ما کړې ده د کلاسونو په دوران کې دا نصیحت ما تاسو ته کړی دی داسې ژوند اختیار کړئ دومره نیکان شئ دومره ښایسته اخلاق والا جوړ شئ چې نور خلک خپلو بچو ته ووایي چې ګوره بچیه دا وګوره دا ماشوم څونه ادبناک دی څومره اخلاقي دی ته ګوره جمع کې حاضري ته ګوره تلاوت کوي ته وګوره دا چې کوم دی د جمعې په ورځ وختي راغلی خطبه اوري چې ستاسو مثالونه مور پلار خپلو بچو ته ورکړي چې ته یو مثالي طالب العلم چې ستا ژوند یو مثالي ژوند دی ستا نه خلک عبرت واخلي ستا په وجه باندې د نورو خلکو اصلاح وشي الله رب العالمین دې موږ ټول داسې وګرځوي چې زموږ نه خلک عبرت واخلي زموږ په وجه باندې د خلکو اصلاح وشي زموږ د وجه نه خلکو ته یو نیکه لاره هغه معلومه شي تاسو به مثالي طلبا ان شاء الله تعالی جوړیږئ او دا د خوشحالۍ خبره ده په دې کال کې زموږ یو سالانه پروګرام هغې کې دا ټول ملګري موږ راجمع کړو چې څومره طلبا او ناظري ختمې کړي چا حفظ ختم کړی چا ترجمې ختمې کړي نو آخري کال باندې چې موږ د بخاري پروګرام کوو اختتامي نو په هغې کې تاسو ټول پروګرام هم شامل شي ناظرو والا او ترجمو والا او حفظونو والا خو په دې کال کې دننه الحمدلله بار 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 دا استادان ما ته وایي نن دومره ماشومانو ختم کړو نن دومره پرون هم سلمان قاري صاحب ما ته ویلې چې درې ماشومانو ختم دی الحمدلله دومره خوشحاله شوم ډېر سخت مې زړه خوشحاله شو په دې مینځ کې په کال کې په مینځ کې ستاسو له کال ابتدا ده او په دې مینځ کې الحمدلله زموږ دا طلبا پکې قرآنونه ختموي لګیا دي چا قرآن ختم که ناظره نو به حفظ شروع کړه حفظ یې ختم کړی دی یا حفظ شروع دی حفظ سره سره ګرانه نه ده اسانه ده ستاسو ذهنونه ښه دي نو بیا ترجمې ورسره شروع کړه ماښام نه بعد دلته ترجمې کلاس لګېږي قاري یاسین صاحب چې کوم ماښام نه بعد کوم استادان دي زموږ قاري یاسین صاحب دلته ترجمه ښیي طلابو ته ماشومانو ته تاسو هم راځئ ورسره کښېنئ په هغې کې 10 منټه 15 منټه لګېږي یو آیت 2 آیتونه درته ښیي نو دلته تاسو حفظ کوئ هلته ورسره ترجمه کوئ تاسو ته ټول نه زیاته ترجمه ښه یادېږي بیا ځکه تاسو حفظ تیار کړی د قرآن درته یاد الحمدلله نو تاسو ته ترجمه بیا زر یادېږي فایده به هم ډېره کېږي خپل وخت مه ضایع کوئ خپل اوقات مه بربادوئ دا خپل وختونه قیمتي کوئ ټول نه قیمتي وخت هغه دی چې د قرآن په مجلس کې تیر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دا حدیث تاسو بار بار اورئ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې غوره انسان ای زما امت هغه دی چې قرآن خپله هم زده کړي او بل ته یې ښیي د قرآن طالب علم او د قرآن استاذ نبی علیہ السلام په خپل امت کې د ټولو نه زیات غوره انسان درته ویلی چې یا دا د قرآن استاذ دی یا دا د قرآن شاګرد دی او دریم خوش قسمته هغه دی چې هغه د دوی خادم دی یا وایي د قرآن استاذ جوړ شه شاګرد یې جوړ شه زده کوونکی یا که زده کړی دی نو بل ته ښودونکی جوړ شه او چې دا دواړه صفتونه کې نشته نو خادم خو یې جوړ شه که مینه ورسره وکړه محبت دی وجه نه څوک چې د دې علماو سره د دې قرآن والاو سره محبت کوي د مدارسو سره محبت کوي د خپل وس مطابق تعاون کوي د دې ماحول سره مینه ده د دې محبت د وجه نه به قیامت په ورځ الله دوی په صف کې راپاسي الله اکبر څومره خوشحالۍ خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی
المرء مع من احب، انسان به د قیامت په ورځ د هغه چا ملګری چې د چا سره مینه او محبت کړی دی په دنیا کې. الله دې موږ د هغه خلکو نه وساتي. ډېر خلک داسې دي نعوذ بالله د ډمانو سره مینه ده چې واوري چې پلاني ځای ته ډمان راغلي ټوله شپه ورته ناست دي، خوب هم ورته پرېږدي او سبا بیا شپې رونه کړي، بیا سبا کار لم نه ځي، و یاره بېګا مې شپه رونه کړې ډمانو ته. په ژړاګانو پسې ګرځي نعوذ بالله، د جوارۍ په مجلسونو پسې ګرځي، نورو د نافرمانۍ د ګناهونو په مجلسونو کې د هغې وختونه تېرېږي او ستاسو وختونه قرآن ته تېرېږي. نو د چا چې چا سره محبت دی هغې سره به راپاسېږي. د چا چې قرآن والو سره محبت دی دا به د قیامت په ورځ قرآن والو سره الله رب العالمین بیا ودرېږي. انس رضی الله عنه به ځکه فرمایل وایي دا حدیث ما ډېر خوشحالی، دې حدیث ته زه ډېر خوشحالیږم ځکه انس رضی الله عنه کشر صحابي او 10 کاله د نبي علیه السلام خدمت کړی، دومره خوش قسمته په مدینه کې د مدینې و. هغه وایي زما مرتبه ډېره کمه ده خو ما د خوږ نبي علیه السلام نه اورېدلي دي چې دنیا کې د چا سره محبت او قیامت په ورځ به دې ورسره الله ملګری کړي. وایي زما د ټولو نه زیات محبت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره دی. وی بیا مې د هغې نه بعد ټولو نه زیات محبت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دی. بیا مې د هغې نه بعد د عمر فاروق رضی الله عنه سره ډېر محبت دی، اگر چې وایي زه د هغې په شان عمل نشم کولی او د هغې مرتبې ته نشم رسېدلی، خو د دې محبت د وجې نه به مې ورسره قیامت پر ورځ الله رب العالمین راپاسي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو د قرآن سره قرآن والو سره محبت پیدا کړي او الله رب العالمین دې زموږ دې مدرسه کې یو ټولو طلابو کې برکات واچوي او الله رب العالمین دې دا د خیر مرکز وګرځوي. الحمدلله زه دونه خوشحاله شم بېګا ما سره قاري وقاص صاحب ستاسو استاد هم پاتې شوی او دې مدرسه کې هم سره شاګرد م، اوس سعودي کې دی هغلته امام دی. زه دومره خوشحاله شم بېګا ما سره رابطه کوله وقاص قاري صاحب، دا اوس سعودي له تللی، هغه ما سره رابطه وکړه یاره ملګری دی د مسلې تپوس کوي او څنګه یې جي ښه یې جوړې مال الحمدلله تپوسونه مې ترې کول. نو ما سوچ کوو مال دا وقاص یا موږ سره طالب علم و او بقي نه پس را سره استاد شو په دې مدرسه کې او نن په سعودي کې ناست دی او هلته الحمدلله امام دی، هلته به هم څه ماشومانو ته د عربو ماشومانو ته به سبق ښیي. دا څومره یو موږ ځان نه خبر نه یو، دا مدرسه دا په ټول عالم کې یو انقلاب ذریعه ګرځي. زموږ څومره شاګردان دي چې هغه نن استادان دي لګیا دي حلقات چړي، عبدالرحمن قاري صاحب وګورئ، دا نور قاري شوکت صاحب وګورئ، نور او نور دا دنیا دي زه به د چا نمونه اخلم. هغې لګیا دی اوس خپل کلاسونه چلی، خپلې مدرسې چلی لګیا دی. د دې ځای نه څومره مدارس الله رب العالمین آباد کړه. تاسو به هم سبا انشاءالله تعالی دغه شانته یې ستاسو مخې ته بیا نن چې تاسو د استادانو مخې ته ناست دي سبا به ستاسو مخې ته شاګردان ناست دي انشاءالله تعالی. خدمت به کوئ د دین، دا قرآن به انشاءالله تعالی شاګردانو ته ښایي. نو کوم چې 3 شاګردان دي او نن یې دا قرآن یاد کړی دی هغې ته مونږ مبارکباد پیش کوو، د هغې والدینو ته مبارکي ورکوو او هغې دې راشي دا انعامات دې واخلي. نومونه یې څه دي؟ منصف سعید الله بل، هلال شهزاد بل، عادل عبدالقدیم. دا 3 ونه راشي نمبر اول منصف راشي دا واخلي.